اجباري نکاح د اسلام د مبین دین یوه ځانګړنه دا ده چې د انسانانو انفرادي او ټولنیزو ضرورتونو ښه او بد ټولو اړخونو لپاره واضح او معقول احکام لري. د انسان اخلاقي او کورنی ژوند، سلامتیا، مشروعیت او ښې راتلونکي لپاره د میرمنې او خاوند ترمنځ خوښه په نکاح کې اړینه ګرځول شوې. متاسفانه چې د ځینو ناوړو دودونو او بې معنا غیرت له امله زموږ د ټولنې ځینې وګړي دغه شرعي غوښتنې ته اوس هم پام نه کوي. په ځانګړې توګه د ښځینه و خوښې ته د اسلامي امارت په راتګ سره د امر بالمعروف وزارت تل هڅه کړې تر څو د ټولنې نورو اقشارو ترڅنګ د پتمن او با حیا خویندو اساسي حقونو ته په سمه توګه رسېدنه وکړي. د امر بالمعروف وزارت اړوند د کونړ ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د ښځو د حقونو اړوند د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر بنسټ د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په هلو ځلو د یاد ولایت غازی آباد ولسوالۍ اړوند هلوګل کلي کې د 2 اجباري نکاحګانو مخه نیولې چې ولسي ستاینې او هر کله یې له ځان سره درلودل. امر بالمعروف وزارت له عامو هیوادوالو غوښتنه کوي چې د ښځو شرعي حقونو ته پاملرنه زیاته کړي، د ناوړو دودونو له ترسره کولو څخه ډډه وکړي او ښځو ته د میراث او د ژوند اړینو اړتیاو برابرولو کې د امکان تر حده پام وکړي. امر بالمعروف وزارت له دین پروره مسلمان هیوادوالو غواړي چې د شرعي احکامو پلي کولو او ناوړو دودونو مخنیوي کې ستاسو هڅې، مشورې او حمایت دوام ومومي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر د مسلمان ملت د غوښتنو تعبیرونکی او عملي کوونکی اداره.